حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے یہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو زناکار زنا نه کوي او د په وخت کې مؤمن وي، ان زنا په وخت کې د ایمان پورته کیږي. او دارنګه یو غلا نه کوي چې کله غلا کوي نو د په وخت کې مؤمن وي. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دا وګورئ حدیث ته یو حصہ مې دلا دغه یوې حصې ترجمه مې دلا وکړه. دوه خبرې مې پکې زده کړې. الله دې نه کړي چې کله یو سړی زنا کوي، زناکار چې زنا کوي دې وخت کې دنه ایمان پورته کیږي، دې وخت کې د مؤمن ایمان دې نه پورته شي. خدای مکه بلسې وخت کې ورته مرګ راغی نو بس کار خراب دی. او دارنګه چې کله یو غلا کوي د غلا په وخت کې دنه ایمان پورته کیږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي نو دې وجه نه دا دواړه داسې بد عملونه دي چې دا ایمان ته نقصان رسوي، ایمان ته ضرر رسوي. خدای مکه چې یو سړی په زنا کې اخته وي ایمان د نه پورته کیږي، داسې وخت کې ورته مرګ راغی ایمان بغیر ایمانه بځي. یو سړی غلا کوي د غلا په حالت کې ورته مرګ راغی نو د نه ایمان پورته وي، بې ایمانه به دې دنیا نه ځي. د دې وجې نه د غلا نه اجتناب کوي ځکه ستا ایمان ته نقصان رسوي. او دارنګې زنا نه نقصان وکړي، زنا ایمان ته نقصان رسوي، ایمان د نه پورته کیږي. د دې دواړو اعمالو نه چې دا ایمان ته ضرر او نقصان رسوي، ستا دنیا او آخرت خرابوي، نو داسې اعمالو نه پرهیز او اجتناب وکړي. او داسې کله چې سړی غلا کوي او کله سړی زنا کوي او تا ته معلومات وي، د دې وجې نه به حکومت سره رابطه کوئ. اسلامي خصوصا اسلامي نظام والا حکومت چې وي هغو سره رابطه کوئ، علماو سره، امر بالمعروف والا سره رابطه کوئ. هغوی ته دا خبره کوي چې دې کې داخل دا زناکار دي او دارنګې غلا کوونکي خل دي. حکومت په هغې خبروي د الله د رضا دپاره چې هغوی مخنیوی وکړي. د علماو سره په دې کې همکاري کوئ. نو دا دوه بد اعمال داسې بد اعمال دي چې ایمان ته ضرر رسوي، ایمان نه دې خلاصوي. دې نه اجتناب او پرهیز وکړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.